السلام علیکم ګرانو پښتو ملګرو، امید لرم تاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، دا ویډیو د یو خلکو لپاره ده، کوم خلک چې د شپې لمالي موبایل استعمالوي او د هغه خلک کوم چې د شپې لمالي موبایل استعمالوي او دوی ته نه دي معلوم چې د شپې لمالي موبایل استعمالول څومره غټ نقصان ده. پښتانه ورونه مثال ډېر هغه خلک کوم چې پاکستان کې اوسېږي او په نورو ملکو کې هغه ډېر مثال د شپې لمالي موبایل استعمالوي. زه په خپله استعمالومه، خو زه د یو خلک غوندې نه استعمالوم کوم نور خلک چې استعمالوي. صحیح ده. په نورو ملکو کې مثال په افغانستان کې پښتانه د شپې لمالي موبایل کم استعمالوي، خو ورې یخ د ځکه کم استعمالوي، که یخ نه وای ورې زیات استعمالول. خو په نورو ملکو کې لکه پاکستان، انډیا، دا نورو ملکو کې یو مخ ډېر خلک د شپې لمالي موبایل استعمالوي. زه په خپله استعمالوم د شپې لمالي تر 2 بجې پورې، 2 بجې پورې، او نور ټول خلک استعمالوي. خو دوی ته معلوم نه دي چې د دغه څومره غټ نقصان ده. د دغه دومره نقصان ده چې سترګې مثال یو مخ زیاتې خرابوي. او ما نن د دغه یو حل راوړی ده. هغه دغه حل ده چې مثال زه به یو اپلیکیشن دروکړم چې په هغه کې به مثال تاسو د موبایل کې به دی سیسټم جوړ کړئ چې هغه به ستاسو سترګې نه د خرابوي که تاسو هر څومره د شپې لمالي موبایل وګورئ. نو تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل، زه یم افضل خان. راځئ شروع کړو. نو ګرانو ملګرو، دا ویډیو به تاسو وګورئ. دلته به تاسو دروکړم چې تاسو څرنګه د شپې لمالي موبایل استعمال کوئ، خو چې ستاسو سترګې له یو خطرناک مرضه چې بچ سي. نو دغه لپاره به تاسو لاړ شئ خپل پلی سټور ته، او په پلی سټور کې به یو اپلیکیشن سرچ کړئ چې نوم یې ده بلو لایټ فلټر. صحیح ده. بلو لایټ فلټر اپلیکیشن به سرچ کړئ، او دا اول اپلیکیشن چې کوم ده بلو لایټ فلټر نایټ موډ نایټ شفت، دا به تاسو انسټال کړئ. ما مخکې انسټال کړی ده، نو زه به یې خالي اوپن کړم. صحیح ده. دلته څه اوپن کړئ، تاسو ته به دغه د اون آف بټن لیکلی وي، دغه باندې به کلیک کړئ. صحیح ده. اوس ما دا از که کوم موډ چې ده دا اون سو، اوس آف سو، خو اوس بیرته اون سو. دلته تاسو انټنسټي وینئ او سکرین ډیم به وینئ. صحیح ده. دا ستاسو رڼا رنګ مثال در زیړ کړي، او یعنی سترګې مثال نه خرابوي. صحیح ده. او دلته برایټنس ده. صحیح ده. دا که تاسو صفر کړئ نو دغه برایټنس به داسې شین غوندې. صحیح ده. نو دا مثال هر شی معلومیږي سم په ډیټیل باندې، خو مثال سترګې نه خرابوي، رڼا تیزه نه ده. زه تاسو ته وایم چې دا تاسو دی کړئ په دغه رقم چې تاسو کوئ دغه رقم باندې، بیا مثال بالکل نقصان نه لري، هیڅ نقصان په دغه کې نشته چې مثال تاسو هر څومره موبایل استعمال کړئ. صحیح ده. او که داسې کوئ داسې هم ډېر مثال صحیح ده. په دغه رقم صحیح ده چې مثال په دغه کې هر شی معلومیږي، خو رڼا د موبایل کمه ده، او په دغه باندې ستاسو د موبایل بیټرۍ هم کمیږي. صحیح ده. نو ګرانو ملګرو، دا ډېر زبردست اپلیکیشن ده. که چا خوښ سوی یې انسټال یې کړئ، له چا سره د خپلو سترګو غم وي، له چا سره د خپل ځان غم وي، نو هغه سره دا اپلیکیشن انسټال کړي. صحیح ده. نو که مې ویډیو ښه سوي ویډیو لایک کړئ، او که مې چینل سبسکرایب کړی نه وي چینل هم سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. د الله په امان.